سلنګ لوی لارې په اړه تازه او عاجل خبر خپور شوی د سلنګ لویه لاره یو ځل بیا د هر راز موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوه. د سلنګونو لویه لاره د درنې واورې له کبله په موقت ډول د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې ده. د اسلامي امارت حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه لاره تېره شپه د واورې د ورښت طوفان د لید د ساحې د محدودیت او د انساني تلفاتو او مالي زیانونو د مخنیوي په موخه تر بلې خبرتیا پورې د هر ډول وسایطو پر مخ وتړل شوه. په خبرپاڼه کې له خلکو غوښتنه شوې چې له ضرورت پرته د سلنګونو په ګډون پر نورو خطرناکو لارو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. او بل مهم خبر مو دا دی ټیک ټاک له یکشنبې ورځې څخه په متحده ایالتونو کې بندیږي. وروسته له دې چې د امریکا سترې محکمې پرون د جنوري په 18 مخامهال د ویډیوګانو شریکولو د مشهور اف ټیک ټاک درخواست رد کړ. دغه اپلیکیشن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یکشنبې له ورځې څخه بندیږي. ټیک ټاک غوښتل د هغه لایحې مخه ونیسي چې پر اساس دا چینایي شرکت باید په امریکا کې د خپل فعالیت برخه په واشنګټن وپلوري کنه په امریکا کې به بندیږي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې په متحده ایالتونو کې د ګډونوالو شمېر 170 میلیونو ته رسیږي سر له سبا د جنوري 19 د اپلیکیشنونو له اپسټورونو څخه لرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ د جنوري په 16 د ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال به د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین د حکومت ښایي له ټیک ټاک څخه په استفادې سره د کاروونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی.